طالبانو بالاخره د افغان ولس غوښتنو ته تن کېښود. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. سهیل شاهین تازه وایي د رسمیت پیژندلو لپاره باید د افغان ملت غوښتنې په نظر کې ونیسو. په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د دغې ډلې تر واک لاندې ملي تلویزیون سره په یوه نیمه ساعته مرکه کې ویلي د نړۍ له خوا د رسمیت پیژندلو په خاطر باید په کور دننه ځینې کارونه ترسره کړي او د ولس غوښتنې باید په پام کې ونیسو. نوموړي د دغه کارونو مشخصه یادونه نه ده کړې، خو ظاهرا یې اشاره د نجونو تعلیم او میرمنو ته د کار اجازې ورکولو ته وه. هغه څه چې نړۍ یې په پرله پسې توګه له طالبان د عملي کولو غوښتنه کوي. ده وویل چې دا کار باید د دې لپاره ونه کړي چې د بهرنیانو یې غوښتنه کوي، بلکې ځکه یې باید وکړو چې ولس یې غواړي. هغه زیاته کړله چې دا به د نړۍ سره د دوی پر تعامل ښه اثر ولري او دغه ډله به هدف ته ورسوي. سهیل شاهین دغه راز وویل دا چې نړۍ ولې زموږ سره تعامل نه کوي دا دوی پورې اړه لري، خو افغانستان کې 54 هیوادونو حضور لرو. او موږ د 20 کلونو هلو ځلو په پایله کې خپلواکي ترلاسه کړه. دا دوی ذهنیت په داسې لنډ وخت کې دې ته آماده نه وو چې موږ په رسمیت وپېژني. نوموړي وویل چې د 2 کلونو په تېرېدو سره طالبان سره د نړۍ په تعامل کې ښه والی راغلی دی. د یو ځل بیا ټینګار وکړو چې باید په هغه داخلي مسایلو غور وشي چې حل کول یې ضروري دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په 2020 کال لاسلیک شوی د دوحې تړون په اړه شاهین وویل چې امریکا د دغه توافق په ډیرو برخو عمل نه دی کړی. هغه زیاته کړه مثلا هغه جایزې چې دوی د طالب مشرانو د نیولو لپاره ټاکلي لای دغه لیست د جایزو نه دی لرې کړی. له تور لیست نه د طالبانو د مشرانو نومونه نه دي ایستل شوي. دغه موارد باید د امریکا لخوا ترسره شي. شاهین وایي په قطر کې دوی سیاسي دفتر له نړۍ سره د طالبانو دروازه ده. د هغه په وینا ډېر هیوادونه په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیستي او ځینې نور بیا په قطر کې سفارت لري، خو افغانستان ته ځي او له طالب مشرانو سره ګوري. د هغه په خبره دغه سفارتونه هم په موقتي توګه قطر کې دي او په نهایت کې به افغانستان ته راځي، خو یو څه وخت به نیسي. شاهین چې د طالبانو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي په توګه ټاکل شوی و، ملګرو ملتونو دغه ټاکنه ونه منله او د افغانستان پر ضدیدلي جمهوریت استازی اوس هم د افغانستان استازولي کوي. شاهین وایي دنیا د سیاسي ملحوظاتو په اساس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازیتوب چوکۍ دوی ته نه ورکوي، نه د وصولو په اساس. په قطر کې طالبان سیاسي دفتر چې دغې ډلې سره د امریکا د خبرو په موخه جوړ شوی و، واک ته دغې ډلې له رسېدو 2 کاله وروسته هم فعاله دی. سهیل شاهین وایي د دغه دفتر شتون یو ضرورت دی. هغه زیاته کړله موږ په تېرو 2 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرو. د افغانیو په چاپ او انتقال، د پاسپورټونو چاپ او افغانستان ته د مالي مرستو په انتقال کې اسانتیا رامنځته کول یې د مثال په توګه یادولی شم.